نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه د ورځې تر دې مهاله لاندو مهمو خبرونو ته بلوچستان کې د یوه بس چپه کېدو پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان کې د یوه بس د چپه کېدو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. پیښه د بلوچستان په خزادار کې نن سهار شوه. سیمهیزو رسنیو د سیمې د یوه پولیس چارواکي له قوله ویلي چې د پیښې ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي دي. په بس کې له یوه زیارته راستنه شوي مسافر ناست و چې د ادو ښار ته پر لاره و. چارواکو ویلي د بس چلوونکي د موټر د چټکۍ په سبب کنټرول له لاسه ورکړ او په تویدو سره موټر واوښت. بلخوا چارواکي وایي د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وژل شوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وسلوال طالبان وژلي دي. دغه دفتر نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي دغه عملیات تېره شپه په کوز ککړ او باډا کڅ سیمو کې شوي چې په نتیجه کې 3 نور وسلوال ټپیان شوي او یو مرکز یې تخریب شوی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې تېره شپه د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوه مرکز طالبانو حمله کړې او په نتیجه کې لاس پوځیان وژل شوي دي. په یوه بل تازه خبر کې ننګرهار چارواکي وایي د بېلابېلو جرمونو په تور 15 کسان نیول شوي. د ننګرهار امنیه قومنداني وایي د یوې اونۍ په لړ کې د بېلابېلو جرمونو په تور 15 کسان نیول شوي دي. د دې قومندانۍ بیان د لومړی څارن فرید خان نن جمعه رسنیو ته وویل نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د ننګرهار پولیسو په مرکز جلال آباد د ولسوالیو په مربوطاتو کې 15 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. په دغو جرمونو کې غلا، غصب، قاچاق، جنګ او له طالبانو سره د اړیکو موضوع شامله ده. د امنیه قومندانۍ ویان وایي له نیول شویو کسانو پوښتنې ګروېږنې روانې دي. نړیوال بانک وایي اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان ترڅنګ ولاړ یو. نړیوال بانک وایي په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان ترڅنګ ولاړ دی. دا خبره د یاد بانک د جنوبي اسیا د څانګې مرستیال هاردویک شیپر کابل ته د خپل 3 ورځني سفر په پای کې کړی ده. دی وایي نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري څو سوله ییز راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي. ښاغلی شیپر له کابله په خپل ټویټر په ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کرونا وبا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د نړیوال بانک دغه لوړپوړي چارواکي افغانانو ته د سولې او سوکالۍ هیله کړې. دفاع وزارت وایي تخار کې هوایي برید 8 طالبان وژلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار شکماش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید پرون پنجشنبه له غرمې وروسته شوی چې پایله کې 8 طالبان وژل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د شکماش ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه څه نه وایي خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم فضلي ویلي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. هلته له شپې راهیسې جګړه توده روانه وه. ځواکونو ته په وخت مرسته ونه رسېده او هغوی له دې ځایه خان آباد ولسوالۍ ته شاته کړی دی. متاسفانه چې ولسوالۍ سقوط شوې او دا مهال د طالبانو په لاس کې ده. البته کې هم 4 بجې یو بمبار وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې شکماش ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. ولسمشر غني وایي موږ سولې ته ژمن یو، طالبان جدي خبرو ته نه حاضرېږي. ولسمشر غني ویلي چې افغان دولت د سولې خبرو ته ژمن دی خو په وینا طالبان جدي مذاکراتو ته نه حاضرېږي. نوموړي دا څرګندونې نن په ارګ کې د سره صلیب کمیټې له نوي رئیس الوا فیلیون سره په لیدنه کې کړې دي. د ارګ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د سره صلیب پخواني رئیس د نوي رئیس د معرفي کولو ترڅنګ وویل چې دوی په دوحه کې د جمهوریت او طالبانو ډلې مذاکراتي پلاویو سره په اړیکه کې دي څو د بشري حقوقو بین المللي قوانینو اړوند مسایل د عمده بحث په توګه د سولې خبرو کې په پام کې ونیسي. ګارډین وایي له بین الافغاني مذاکراتو روښانه لرلید نه تر سترګو کېږي. ګارډین ورځپاڼې په باغلان ولایت کې د هالو ټریسټ ماین پاکۍ موسسې پر کارکوونکو برید ته په اشاره ویلي چې افغانستان کان هغه کسانو په نښه کېږي چې په جګړو ځپلو سیمو کې خلکو ته د آرام او له ویرې پرته ژوند برابرولو په لټه کې دي.
د ورځپاڼې په باور له افغانستان څخه په داسې حالاتو کې د بهرنیو ځواکونو وتل ستره تېروتنه ده او په دغه هیواد کې د وینې بهیدنې د ډېرېدو معنی لري. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې که څوم د افغان جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې روانې دي، خو د سولې بین الافغاني مذاکراتو څخه هم کوم روښانه لرلید نه تر سترګو کېږي. ګارډین دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې پرون په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لوریو د ناستې خبر ورکړی دی او زیاته کړې ده چې په یاده لیدنه کې د مذاکراتو پر چټکتیا هوکړه شوې ده. د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزیر نوې څرګندونې. د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لویډسټین دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماع غونډې ته وکړه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې آسټین د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته به د لویو ښارونو د سقوط په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او که نه څه ونه ویل. نوموړي ویلي د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي، خو زیاته کړې ده چې د سرتیرو له وتلو وروسته به یې افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخته چاره وي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د دوی پوځ د مهال پاریس خلیج کې له الوتک لیږدونکو بېړیو په افغانستان کې کشفي الوتکې لیږي. د ویلي امریکا لا د غوروای په پام کې لري چې د افغانستان په ګاونډ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنې مزل لاند شي. او مکه کې د سولې په اړه د علماو غونډه. د ځواکونو وتلو سره د جګړې لپاره هیڅ دلیل نشته. د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان علماو په یوه غونډه کې افغانستان کې د جګړې او وینې تویېدنې درولو غوښتنه وکړه. د دغو دریو هیوادونو علماو افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لورو وغوښتل چې د سولې او پخلاینې له لارې د خپل اختلافونه ختم کړي. دا یوه ورځنۍ غونډه د سعودي عرب په قربتوب جوړه شوې وه. د غونډې ته د پاکستان استازو وویل چې افغانستان کې امنیت پاکستان او سیمه کې د ټیکاو منع لري او دوی په افغانستان کې د جګړې ختمولو کې همکاري وکړي. غونډې ته ځینو نورو ویناوالو افغانستان کې اوسنۍ جګړه ناروا وبلله او ټینګار یې وکړ چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو سره د جګړې لپاره هیڅ دلیل نشي پاتې کېدای. سعودي عربستان کې د پاکستان سفیر ویلي د افغانستان کړکېچ نظامي حل نه لري او جګړه باید په خبرو ختمه کړای شي. د نیوز پری چینل لیدونکو دا و تر دې مهاله لاندو مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چارې لوی علامه ملشه.